بسم الله الرحمن الرحیم. ما ساغر صاحب ته وویل چې ما مه در ولاړوئ، ځکه په دې وجه چې ما څه نوي نه دی راوړي، بلکې یوه زړه غزل ده او زه زړو بله مسله ده. زړه ما په وخت لیکلي، اوس ژره مې توره وه او اوس مې ژره سپینه ده. او زه دا ځوانانو ته وایم چې څونې وس کېږي او څونې زر تر زره د خپل نوي لیکل سي چاپ کوي، بیا چې وخت تیر سي بیا زاړه واره نه نوي واره نه خوري، کم زاړه سي دي هغه بیا واره نه خوري، ولې د وخت مطابق بیا سړي ته ځان باید ایسي. نو ستاسو ټولو په اجازه وایي بل ته که کتل دي په درنه سترګه، بل ته که کتل دي په درنه سترګه، ضرور به درته ګوري په هغه سترګه او زړه کې چې اخلاص او مهرباني لري، زړه کې چې اخلاص او مهرباني لري، اوښ که امراتوی سي تر ړنده سترګه. او مننه. او زه یې له هر کاره جایستلی یم، زه یې له هر کاره جایستلی یم، ودې وزه جانانه دا یوه سترګه. او مننه. او زما سترګې لندې وي تل په تا پسې، زما سترګې لندې وي تل په تا پسې، ستا نه شوه په ما پسې لنده سترګه. مننه. او زه دې د ټول کلي احترام کوم، زه دې د ټول کلي احترام کوم، ته هم لږ له ما سره کوه سترګه. او ستا په انتظار ناست تر ګهیزه وم، ستا په انتظار ناست تر سهاره وم، نه کړه پټه ما حیات بېګه سترګه. وسلام.